سوات او خیبر پښتونخوا په نورو یخو سیمو کې چې کله موسم ډېر یخ شي نو خلک د نورو ګرمو خوراکونو سره کبان یا مایان هم خوري او د سوات سرخار منګوري د سیند په غاړه په فود اسټیټ یا خوراکي بازار کې په ټولو رستورانټو کې خلک د نورو خوراکونو نه زیات مایان خوري. سوات کې د تیرو څلور ورځو نه د باران او په چوتو سیمو د ډیرو واورو ورېدو له کبله چې موسم یخ شوی دی نو خلک دغه رستورانټو کې مایان زیات خوري. د خپلو ملګرو سره مایان خوراک ته راغلی عمران خان وایي موسم دلته یخی جي مهی ګرم شی دی وجود له ګرمایش ورکوي د یخنۍ اثرات کمی او د صحت دپاره هم ډېر ښه شی دی خو په خوراک کې د دغې خبرې ته چا پام نه او نور خدا خبره ده چې د سیند غاړه ده ماحول ورته جوړ دی باران هم وریږي نو په دې وجه باندې لږ زیات ډیمانډ زیاتیږي د دغې سره. سوات کې د رستورانټو کې بېلابېل میان میلاویږي او هر رستورانټ والا دعوه کوي چې د هغوی سره هر رنګه میان میلاویږي. دا میان دوی په کړي کې هم پخی او په سکاروب یا باربیکیو باندې هم پخی. یو میان پخونکی زاړه ورخان وایي یخ موسم شروع شو او دلته کې ډېر رشي ښه کافي خلک راځي او مونږ وله میان پرې کوو میان ولا تیارو هغه مونږه ګریل هم تیارو په طبخیم ولا تیارو فرایم ولا تیارو او دغه میان دي دا مونږ سره ملاویږي او ښه فرش میان راځي. خلک وایي چې میان ګرم وي او یخ موسم کې د میانو د خوراک سره وجود ګرم وي. د ګورتۍ منګلور نه راغلی علي محمد په دې هکله وایي اوس یخ دی جي او واورې شوي دي او په غرونو باندې او ډېر زیات یخ دی نو دا میان چې دي نو دا ګرمۍ دپاره پکار دي چې وجود ګرم وي او برابري نو د دې د وجې نه په دې میانو باندې او په دې بایپاس پر ټولو هوټلو باندې ماشاءالله خرش دی او دا د سوات د خوراک سیزن دی. د میانو کاروباریان وایي چې سوات کې د کالام ټراوټ 1 کیلو په 1500 روپۍ، سواتي مهی په 1200 روپۍ کیلو، مهاشیر، راهو، ګراس او سیلور په 1500 روپۍ کیلو پوخ ملاویږي. او کوم خلک چې د میان په ګریل یا باربیکیو باندې پخول غواړي نو په 1 کیلو پسې 100 روپۍ ترې سیوا اخیستی کیږي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.